زر خپل موې وازم خایسته خایسته وطن. کندهار کې د شبکې اصلاح او ضایعاتو مخنېوي تېرې اونۍ لاسته راوړنو ته لنډه کتنه. د کندهار برېښنا حوزې ریاست له لوري تېرې اونۍ کې د برېښنا لګښت پیسو پر وخت راټولولو په موخه له 680 د زیاتو بېلابېلو برخو اړوند پیرودونکو برېښنا پرې او پر ټولو یې د لګښت پیسو پر وخت تحویلولو ټینګار وشو. د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي په موخه د شبکې څارنې لړ د نږدې 10 پیرودونکو برېښنا چې په ناقانونه ډول یې کاروله پرې شوه. دغه راز د برېښنا تخنیکي ضایعاتو مخنیوي او پیرودونکو برېښنا ډاډمنتیا په موخه 800 غیر منظم میټرونه په سیستم کې اصلاح او نږدې 140 میټر بکسونه سیستم کې ثبت او د لومړي ځل لپاره داخل شول. پر دې ټولو سربیره یا د موده کې د 110 عوارضي میټرونو پر ځای نوي میټرونه نصب او سرغوج شول. د کندهار برېښنا تجارتي څانګې له لوري د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي لپاره ټولې ساحې په منظم ډول څارل کیږي او پرته له هیڅ استثنا د ټولو پوروړو پیرودونکو برېښنا پرې کیږي.